ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان کې جګړه درېدلې ده خو سوله نه ده راغلې. په سلامونه هرکلی کوم، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله تازه غږیز وینا کې چې د هغه په فیسبوک کې خپره شوې د افغانستان د اوسني وضعیت د حل لپاره د ملي خبرو بحث په پیل کېدو ټینګار کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې هغه افغانان باید یو بل ته لاس ورکړي او یو بل ومني چې په تېرو څو لسیزو کې له یو بل سره جګړه کړې ده. نوموړي همدغه راز د طالبانو د حکومت د نوم له اخیستلو پرته وویل چې ملي مشروعیت اساس د ملي مشروعیت د زړه د یو کولو او د فکرونو د یووالي له لارې ترلاسه کیدی شي. هغه وویل له ملي مشروعیت پرته منطق او بین الملي مشروعیت ګران دی. طالبان تیر کال د اګست په 15 نیټه کابل ته داخل شول او بیا واک ته ورسېدل، خو تر دې دمه هیڅ یو هیواد د هغوی حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. ښاغلي غني وویل چې افغانستان کې باید داسې نظام راشي چې تلپاتې وي او ټینګار یې وکړ چې باید څو محدود اشخاص ته د افغانستان واک ورنه ګڼل شي. دا مهال په افغانستان کې طالبان واکمن دي او د حکومت ټول غړي د خپل غورځنګ افراد دي، خو طالبان وایي چې حکومت یې هم شموله دی. نوموړي په خپلو خبرو کې نه د طالبانو نوم واخیست او نه هم د کومې بلې ډلې خویي وویل چې باید تیرې تېروتنې تکرار نه شي. هغه وویل که تیرې تېروتنې تکرار کړو، یو بل ونه منو، په حصار اتکا وکړو، خدای نخواسته بدبختي به تکرار شي او د جنګ لمبې به بیا بل شي. ښاغلي غني په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې افغانستان نه باید د بشري مرستو مستعمره وي. په افغانستان کې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس څه باندې 2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دا مهال افغانستان په بشري مرستو پایي. ګرانو لیدونکو، دا اوس زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ نو باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.